الحمد لوليه والصلاة على نبيه. معززو یورور پختنه کړې ده چې په اوداسه او غسل کې مکروه کارونه څه دي؟ الجواب بالله التوفیق. محترمو، د اوداسه مکروه کارونه څلور دي. اول دا چې پر ناپاکه ځای باندې اودس تازه کوي. پر مردار ځای ناست وي چې هلته د هغه ځای اوبه راپاشل کېږي، راغورځي د ده بدن او کالو ته. دویم دا چې په راسته لاس باندې پزه پاکول، دا مکروه عمل دی. پوزه باید په چپه لاس پاکه سي. دریم دا چې د اوداسه پر مهال باندې د دنیا خبرې کول، دا مکروه عمل دی. د دنیا خبرې باید ونه شي. څلورم دا چې د سنت خلاف اودس کول. مطلب سنت طریقه دا ده چې په ترتیب باندې اودس کول. مثلا هر اندام لکه مخ سو، لاسونه سو، بیا د سر مسه ده، بیا ورپسې پښې پرولل دي، دا په ترتیب باندې، او دا شان پرله پسې پرولل. نو د دغه سنت طریقې خلاف کول دا هم مکروه عمل دی. دغه څلور د اوداسه مکروهیات وه چې په الفتاوی الهندیه اول جلد 9 صفحه کې راځي. او فقهاو د غسل هم څلور مکروه کارونه لیکلي دي. اول دا چې اوبه ډېر زیاتې مصرفول، اوبه بلا ضرورته ډېر زیاتې تویول، نو دې کې اسراف راځي، دا مکروه عمل دی. دویم دا چې دومره لږ اوبه په باټلۍ یا لوښي کې راخیستل چې په هغه باندې سم غسل نه کیږي، اوبه ډېرې کمې وي، نو دا هم غسل مکروه کوي، مکروه عمل دی. دریم دا چې چا جامې ایستلې وي، بدن یې لوڅ وي، په دې حالت کې خبرې کوي، نو دې حالت کې د خبرو څخه اجتناب کول پکار دی. که څوک په دا حالت کې خبرې کوي نو دا مکروه عمل دی. او څلورم دا چې په حالت د غسل کې مخامخ قبلې ته کښېنستل، مخ و قبلې ته اړول، نو دا هم مکروه عمل دی. باید راسته سایډ یا چپه سایډ د قبلې پر طرف وي. الدر المختار کې دا راځي په اول جلد 115 صفحه کې. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.